سیاف ملا هبت الله ته ځانمرګي بریتونه حرام دي، خلک ورته مه تشویقوه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې طالب مشر ملا هبت الله د اختر په لمانځه کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په وینا یې د نظام د بقا لپاره استشهادي بریدونه یعنی ځانمرګي بریدونو ته تیاری ونیسي او هماغسې چې پخوا یې دغه بریدونه کول بیا یې هم وکړي. خو پخواني جهادي قوماندان عبدالرب رسول سیاف د شعر په ژبه د طالب مشر دغه دریځ ننګولی او لیکلی دي: طالب مشر کړنې د شریعت تر نامه لاندې ناروا دي. نوموړي ملا هبت الله ته په اشاره زیاته کړې د شریعت تر نامه لاندې ناروا مه کوه، انتحاري مه هڅوه چې دغه خطا مه کوه. دغه د خدای او د رسول د دین خلاف عمل دی. رب دې تباه که له اسلام سره جفا مه کوه. کندهار ولایت کې د اختر لمانځه پر مهال د طالبانو د مشر ملا هبت الله پرونیو څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارول دي. ملګرو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوه.